ښاغلی سلیم راز د پښتو ژبې وتلی دانشور، محقق، شاعر، ادیب او د خبریال په توګه پیژندګلو لري. د تیرو څو ورځو راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله په کټ پروت دی او په دغه وخت یې نشو کولی چې ډیوه سره یې خبرې کړې وي. د ښاغلي سلیم راز نوم د یو مزاحمتي ادیب او سیاسي کارکون په توګه پیژندل کیږي. د خپل عمر ډیره برخه یې د قامي او طبقاتي مزاحمتي تحریکونو کې تیره کړې. د 11 نه زیات یې د شاعرۍ او نثر مجموعې چاپ دي او د بچو په وینا یې تر 30 نه زیاتو پورې کتابونه لا هم د چاپ نه پاتې دي. د ښاغلي سلیم راز زوی ارشد سلیم وایي پلار یې د قلم د لارې د پښتو ژبې او قام ډیر خدمت کړی دی. د باچا خان او ولی خان سره ډیره زیاته نږدې ناسته کړې وه. همدغې په هدایاتو په رڼا کې کراچۍ ته تللي دي، بیا د پښتون متحده محاذ جوړ کړی دی، بیا د نیب یو ډېر دا به وایي چې اکټیویسټ پاتې شوي دي. د پښتونستان په تحریک کې هم په یو دور کې 60s کې چې کوم چلېدلي وو په هغې کې هم پاتې شوي دي، او چې څومره مارشلایي حکومتونه راغلي دي دغه ځای کې مبارزه کړې ده. ښاغلي سلیم راز د طالب علمۍ د زمانې نه د ادب او سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې او د قامي مزاحمتي تحریکونو برخه پاتې شوې چې پکې په پاکستان کې د پوځي حکومتونو په وخت د خپلې شاعرۍ، تحریکونو او صحافت له وجې ډېرې سختې هم تېرې کړي دي. په 1987 کې اولنی د پښتو کانفرنس راجوړولو ترڅنګ د انجمن ترقي مصنفین پاکستان د تنظیم جنرال سیکرټري پاتې شوی او په صوبایي او ملکي کچ د ګڼو ادبي تنظیمونو غړی هم پاتې شوی دی. د پښتو ژبې ماهر او د ښاغلي سلیم راز ملګری ډاکټر مصطفی کمال وایي سلیم راز صاحب خپل ټول ژوند د پښتو ادب او قامي مبارزې ته وقف کړی و. که د دې غوسه وه نو هغه د دې قام د خوشحالو دپاره وه، که د دې خفګان و د دې قام د خوشحالو دپاره و، او که د دې مبارزه وه د دې قام د خوشحالو دپاره وه. د راز صاحب هېڅ داسې فکري اړخ نه و چې هغه مونږ ګورو چې هغه د هغې لارې د هغه ذات ته ځي. زه به دا خبره وکړم چې راز صاحب خپل چې کوم د دې دلته د کروندې ځمکه وه، راز صاحب هغه خرڅه کړې ده او په هغې باندې هغې علمي کانفرنسونه او دا مجاهدې او دا مبارزې کړي دي. ښاغلی سلیم راز په کال 1939 کې د خیبر پښتونخوا د چارسدې ضلع کې زیږېدلی. په خپل کلي اسلامیه کالج او بیا ګورنمنټ ډیګري کالج ډېره اسماعیل خان کې زده کړې ترلاسه کړي او د پښتو او اردو ژبو ورځپاڼو او رسالو کې د ایډیټر او د لیکوال دندې هم ترسره کړي او د قلم سره د ملګرتیا دغه سفر یې تر بیمارۍ د اخري ورځو پورې روان ساتلی دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.